ختم شي ارزخت به تیلو سرا سم شي چې وچې دښتې شي خړوبې نبه اوربشي او غنم شي. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ښه راغلاست درته وایم. زه نصرت الله میرزاخیل یم. تاسو له ملي نیوز څخه اقتصادي پرمختګ خپرونه ګورئ. دا د برکي څلورلارې ده. په دغه څلورلارې کې د کابل ښاروالۍ له لورې یو هوایي پل رغول کیږي. دغه پل چې د ګڼې ګوڼې د ختمولو د ښار ښکلا او په اقتصادي برخه کې څومره مثبت ګام بلل کیږي، نو بهتره مو وګڼله د دې ونې اقتصادي پرمختګ خپرونه د همدغې پل د رغنیزو چارو په تړاو ځانګړې کړو. نو په تړاو یې د مسؤلینو او اقتصادي شنونکو سره مرکې لرو. تر پایه مې ملتیا وکړئ. افغانستان چې له څو لسیزو جګړو، بې ثباتیو او مهاجرتونو وروسته د بیارغونې نوې مرحلې ته ننوتی، خو اوس د اسلامي امارت له لورې د ښاري پراختیا او اقتصادي بنسټونو پر پیاوړتیا تمرکز کیږي. کابل د هیواد تر ټولو ګڼ نفوسه او اقتصادي مرکز دی چې د بدلونونو یوه روښانه بیلګه ده. د کابل ښار یوه له مهمو او تلګڼو ټرافیکي نقطو څخه برکي څلورلارې ده. دا سیمه د ښار له هغو برخو څخه شمیرل کیږي چې ورځنی زرګونه وسایط پرې تیریږي. پخوا به دلته د ترافیکي بندښت له امله نه یوازې وخت ضایع کېده، بلکې د سوداګریزو توکو انتقال، د خلکو کاري مهالویش او ورځنی اقتصاد هم اغیزمن و. د سون توکو زیات مصرف، د هوا ککړتیا او عام وګړي به له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان و. خو د برکي څلورلارې هوایي پل له جوړېدو سره به دا وضعیت په چټک ډول بدل شي. دغه پل چې د پرمختللو وسایلو او با تجربه انجنیرانو په مرسته جوړیږي، نه یوازې به د موټرو پر مخ لاره پرانیزي، بلکې د وخت او انرژۍ سپما ته به هم زمینه برابره شي. له اقتصادي اړخه د دغه پل اغیزې ډېرې مهمې دي. بیا بلهار بریان برخمن پاتې شو، رب توکل پکار دی چې خدای ته ژمن پاتې شو. بیا بلهار بریان برخمن پاتې شو، په حقانیت به مو بیا ټوله نړۍ پیژني، صرف چې خپل ضمیر تا کله پتمن پاتې شو. هیواد ساتنه غواړي بیا رغون غواړي. مواصلاتي لارو همدارنګه لیکلو بانډو ترمنځ هغه لارې چې موږ کولی سو خپل تګ راتګ پرې وکړو او وکولی سو تجاران خپل مالونه پرې ویسي، د یو ولایت نه بل ولایت ته، د یو کلي نه بل کلي ته. او د دې لارو جوړولو اهمیت دا ده چې موږ کولی سو چې په ښه توګه باندې بازار ته لاسرسی ولرو او بازار نه استفاده وکړو. او بازار خلک کولی سي، هغه هټیوال چې بازار کې دي کولی سي چې د کلو بانډو کې کوم اشیا او اموال چې موجود وي ترلاسه یې کړي، په خپل وخت باندې د خلکو تقاضا مطابق خلکو ته ورورسوي. لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د کابل لوی، د کابل چې موږ تاسو د افغانستان مرکز ده او پایتخت ده، دلته ډېر ګڼه ګوڼه ده. او د دې ګڼه ګوڼو په اساس باندې موږ غواړو چې مواصلاتي لارې له یو بل سره داسې ونښلو چې تر څو پورې خلک وکولی سي په اساني باندې د مرکزي دولت یا د مرکز ټولو نقاطو ته په اساني سره ورسیږي، او هټیوال وکولی سي چې د خپلو تجارتي اموالو لپاره په خپل وخت کې دوی لاسرسی ورته ولري، تر څو پورې د قیمتونو په تغییر کې، د قیمتونو په نرخونو کې تغییر رانسي. او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ګورو اوس د کابل په بعضې سیمو کې بعضې داسې پلونه جوړېږي چې هغه باندې کولی سو یا هغه ساحې دي چې هلته ډېر ګڼه ګوڼه وي. د ګڼه ګوڼو د له منځه وړلو لپاره انجینرانو، تخنیکي اشخاص، افراد او همدارنګه هغو خلکو چې په دې بخش کې تخصص لري داسې نظرونه یې ورکړي دي چې هوایي پلونه ورسره جوړ کړي. لکه څنګه چې موږ ګورو په نوره نړۍ کې ټول سړکونه اکثریته په 2 منظره 3 منظره داسې سړکونه جوړ شوي دي. نو دا دې لپاره جوړ شوي دي چې تر څو پورې خلک وکولی سي د دې استفاده وکړي، د ګڼه ګوڼو مخنیوی وسي، او همدارنګه په ښه توګه باندې دوی خپل هم تجارت او هم انتقالات او هم د صحت په برخه کې د تعلیم ته ښه لاسرسی ولري.
نو هر څومره چې یو هیواد کې زمینی مواصلاتي لارې سره جوړیږي، بیا د ریل خط جوړیږي او همدارنګه هوایي کوارډرونه جوړیږي، په هغه اندازه باندې هیواد رشد کوي. د هیواد د رشد لپاره باید موږ تاسو دغه لارې چارې ونیسو. د دې ترڅنګ زه دا وایم چې خپل د ټولو هیوادوالو ته بالخصوص د ښاروالۍ هغه انجینرانو ته چې هغوی د کلي بانډو هغه پلانونه دوی سره دي، باید خلکو ته داسې راهنمایي وکړي، داسې پلانونه ورکړي چې دغه مشکلات سره چې نن موږ مواجه سولو، د افغانستان خلکو سره مواجه سول، ډېر کورونه له لاسه ورکړل، دوباره بیا دغسې مشکل سره مواجه نه شي، دوی د مشکل مخنیوی وشي. نو دوی باید د پلان په اساس باندې داسې طرحې وکړي چې په لرې او نږدې بانډو کې که څوک کور جوړي مطابق د انجینري او مطابق د هغوی د پلان باندې باید طرح او ډیزاین شي. او همدارنګه د سړکونو په جوړولو کې باید موږ تاسو ډیر داسې رول ولوبو چې وکولای شو چې په هغه ساحو کې چې هلته ګڼه ګونه ده، لکه نن چې د کابل په بعضو نقاطو کې پلونه جوړیږي او د دې پلونو کولای شي چې ډېرې ګڼه ګونې به له منځه وړل کېږي او دغه باندې به کولای شو موږ تاسو تجارت پرمختګ به هم وکړی شو، د خلکو د وخت ضایع به مخنیوی وشي. همدارنګه ټیکسیوانانو ته یا هغه ډرایورانو ته چې پر دې لار باندې تګ راتګ کوي په ډېر کم مصرف باندې به دوی ښه عواید ترلاسه کولی شي. لاس راوړې بارم رانه پالن غواړي، غم د ځان دې پکار دی غم د هیواد، غم د ځان دې پکار دی غم د هیواد. زخمی زخمی وجودي ښه درملنه غواړي، زخمی زخمی وجودي ښه درملنه غواړي. ایلا منصب پروا ای میډنا یغلیا، لاس پلاس مکین پام زار د شمزار خغلیا. ایلا منصب پروا ای میډنا یغلیا. کابل ښاروالۍ د ښاري زیربناو ریاست د ګڼې ګوڼې ستونزې ته د حل لارو چارو د موندلو په موخه تر څېړنو وروسته د کابل برکي په څلور لارې کې له نړیوالو معیارونو سره سم د موټرو د تګ راتګ هوایي پل او تر ځمکې لاندې سړک د جوړولو طرحه او ډیزاین بشپړ کړی چې چارې یې دوام لري. دغه پروژه چې له ځانګړي اهمیت برخمنه ده، په بشپړېدو سره به یې یا د سیمه کې ترافیکي ګڼه ګوڼه کمه او پلازمینه به یې پر مټ د تلپاتې ښکلا څخه برخمنه شي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي د یاد پل او تر ځمکې لاندې سړک جوړولو چارې به په 2 کلونو کې سرته ورسیږي. غم د هیواد، زخمی زخمی وجودي ښه درملنه غواړي، زخمی زخمی وجودي ښه درملنه غواړي. اوس د خدمت ته اړتیا د داستا چې وسات عفات ستا د سپېڅلي غذا. اوس د خدمت ته اړتیا د داستا چې وسات عفات ستا د سپېڅلي غذا. د دې سپېڅلي صوبې د دې ګټلې صوبې هم د عزت او وینو د شاهد شوي اشنا. هیواد ساتنه غواړي بیا رغونه غواړي، لاس راوړې بارم رانه پالنه غواړي، غم د ځان دې پکار. ښاروالۍ کابل در سایه برکی یک پل هوایی میسازه. بخش اولش که مشخصا ساحه لسه نادری را وصل میکنه به طرف چهارراه ترافیک تقریبا تکمیل است، پیشرفت خوبی داشته، 525 پایه داره، طولش 470 متر است که تقریبا تکمیل شده و ښاروالۍ کابل بسیار زود کار را سر بخش دیگهش که مشخصا ساحه چهارراه ترافیک را به طرف زانوباغ وصل میکنه شروع خواهد کرد. مجموعاً این پل هوایی 1.5 میلیارد افغانی به ښاروالۍ کابل هزینه خواهد داشت و در جریان 2 سال ساخته خواهد شد. د پروژې د مسؤل په وینا چې د دغه پروژې چارې 40 سلنه مخته تللي دي چې چارې یې په چټکۍ سره روانې دي. د معیار او کیفیت په برخه کې هیوادوالو ته پوره ډاډ ورکوي.
او هڅه کوي چې نوموړې پروژه له وخته مخکې بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپاري. هغه زخمی طالب جان پزړه داغلی ګلاب، هغه سپیر ګلالی حزیری دلی ګلاب، هغه زخمی طالب جان پزړه داغلی ګلاب. ګورای لپام باسی حد امثال لیمو پر ځواني معذورا هکړې دلې ګلاب. هیواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي، لاس راوړې بارم ران پالن غواړي. غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد، غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد. زخمی وجودي خدر ملن غواړي، زخمی وجودي خدر ملن غواړي. پام بندي تل زړګیا د شهید یار پر کوروي. برکی د پروژې سیل دوه برخونه جوړه شوې ده. لومړی برخه د انډرپاس یا زیرګذر برخه راځي، په دې باندې موږ عملی کار شروع کړی د 4 میاشتو را په دې خوا. د دې زیرګذر عمومي طول 470 متره ده، عرض 21 متره ده، په 2 لاینه کې جوړیږي. په مجموعي ډول د پروژې پیشرفت 40 سلنه ده. چې په دې کې د پروژې غربي سم چې هغه د چارای ترافیک سم ده، هغه کې پایلینګ 100% تکمیل شوی ده. د بدني کندنکاری هم تکمیل شوی ده. اوس د پایل کپ کانکریټیزي او سیخبندي او قالبندي پروسه جریان لري. همدارنګه په همدغه سم کې د شیروالو کار هم تکمیل شوی ده. اوس فعلا د باغ بالا سم کې کوم کارونه باقی پاتې دي، چې هغه د پایلینګ ده، کانکریټیزي د پایلو ده، جالبندي ده او شیروالو باندې کار روان ده. برکی څلور لارې چې د کابل یو له لویو څلور لارو څخه ګڼل کیږي. وخت نا وخت به پکې د موټرو ګڼه ګونه زیاته او په دغه لویه لاره کې به هیوادوال په ساعتونو تم کېدل. خو اسلامي امارت د دغې ستونزې د حل په موخه خپلې هڅې چټکې او ګړندې کړي دي. په دغه څلور لارې کې د پل د جوړولو چارې دوام لري، چې د ګڼې ګوڼې او ټرافیکي پیښو د مخنیوي په برخه کې به یوه ښه نمونه وي. بیا جوړ پیغور وی هیواد ساتن غواړي، بیا رغون غواړي، لاس راوړې بارم ران پالن غواړي. غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد، غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد. زخمی وجودي خدر ملن غواړي، زخمی وجودي خدر ملن غواړي. درمل چا وګټا چا پر اختیا وګټا، مہری چا ادا کړ د چا غزا وګټا. درمل چا وګټا چا پر اختیا وګټا، مہری چا. افزایش روزافزونی نفوذ و حجم زیاد وسایل نقلیه در اکثریت سرک‌ها و چهارراه‌های شهر کابل ازدحام ترافیکی زیاد شده و افزایش پیدا کرده و به نسبت عدم موجودیت یک سیستم منظم ترانسپورتی کتلوی متاسفانه که در اکثر چهارراه‌ها سطح خدمتی بسیار پایین است و چهارراه‌هایی که در شهر کابل داریم تعداد زیاد از آنها ظرفیتی را فعلا نداریم که مشکلات ترافیکی را در یک سطح حل کنند. در قسمت چهارراه‌ها باید یادآور شیم که ما انواع مختلف چهارراه‌ها داریم. چهارراه‌هایی که ما در یک سطح داریم معمولا چهارراه ساده هست بدون چراغ ترافیک میباشه، چهارراه‌هایی هست که در یک سطح است و چراغدار میباشه و به شکل باز، چهارراه‌هایی که هست که در دو سطح یا چندین سطح میباشه. این انواع مختلف چهارراه‌ها انتخابش
و به سبب موضوعات زیاد هست که از جمله مسائلی که در اینجا نقش داره مسائل حجم ترافیک است، سطح خدمت‌دهی یک چاره‌ای هست، اما سنبندی یا صنف سرک‌هایی که در یک چاره‌ای وصل می‌شوند اینها نقش خود داره و می‌تونه که مسائل اقتصادی هم در اینجا نقش خود داشته باشه. با افزایش حجم ترافیک، سرعت وسایل نقلیه و صنف سرک‌ها و به شکل با در نظر داشت مسائل تاریخچه حادثات در یک چاره‌ای ما از یک چراغ‌هایی که در یک سطح بدون چراغ است به چراغ چراغدار می‌ریم به شکل و چراغ‌هایی که در دو سطح چراغی که در چندین سطح می‌باشه به اونها می‌رسیم. بنابراین اقدام شهرداری کابل که در قسمت ساخت چراغ‌های در دو سطح یا تختات در دو سطح که از جمله می‌تونیم از چراغ برکی یادآوری کنیم که یک زیرگذر حال در حال ساخت است. این زیرگذر میتونه که اگرچه معلومات دقیق آن در دسترس ما نیست ولی به صورت کل ما میتونیم که هر تقاطع در دو سطح یا چندین سطح میتونه که در قسمت کاهش نقاط حادثه خیز، کاهش زمان سفر، زمان تأخیر و به شکل در قسمت افزایش سطح خدمت‌دهی یک چاره نقش مثبت خود را ایفا کند. خو د دې هوایي پل د جوړېدو سره به د ترانزیت او سوداګرۍ په اډانه کې یوه نوې دروازه پرانیستل شي. دغه پل د سوداګریزو او ترانسپورټي وسایطو د تګ راتګ لپاره یوه لویه زمینه برابروي تر څو په انتقالاتو کې د خنډ او ځنډ مخه ونیول شي. د دغه پل جوړښت د ترانزیت د موثریت او سرعت د لوړولو لپاره ځانګړی شوی. سربیره پر دې د برکي څلورلارې هوایي پل د ښار د اقتصادي ودې لپاره هم مهمه سرچینه ده. د دې پل له لارې د سوداګرۍ فعالیتونه پیاوړي کیږي چې دا خپله د ښار اقتصادي ژوند ته تازه وده ورکوي. د دې سپېڅلې صوبې د دې ګټلې صوبې هم د عزت او وینو د شاهد شوي اشنا هېواد ساتنه غواړي بیا رغونه غواړي لاس ته راوړی بارمرانه پالنه غواړي غم د ځان دی پکار دی غم د هېواد غم د ځان دی پکار دی غم د هېواد زخمی زخمی وجودي ښه درملنه غواړي زخمی زخمی وجودي ښه درملنه غواړي هغه سپیره ګلالی حاضرې دلی ګلاب هغه زخمی طالب جان په زړه داغلی. د کابل ښار اوسیدونکي هم د ښاروالۍ له دې اقدام څخه خوښي څرګندوي او وایي چې پخوا په دغه سړک کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو، خو د دې پل په جوړېدو سره به یې مشکلات له منځه ولاړ شي. داغلی ګلاب ګورئ له پامه باسئ د امثال علیمو پر ځوانې معذوره کړي دلی ګلاب هېواد ساتنه غواړي بیا رغونه غواړي لاس ته راوړی بارمرا چې مخکې پل نه موجود بیروبار زیات و ربندي زیاته وه او خلک خپلو ورځنیو کارونو ته په خپل وخت رسیدګي نه شوی کولی او اوس الحمدلله ښاروالۍ د پروژه په لار اچولې ده چې زمیني او هوایي پل جوړیږي او موږ ډېر خوشحاله یو ورنه چې د خلکو مشکلات به حل شي. د داسې زیربنایي پروژو سره له یوې خوا ښاري نظم او د ګڼې ګوڼې مخه نیول کیږي، خو له بلې خوا د داسې پروژو سره د بېروزګاره ځوانانو لپاره کاري زمینې رامنځته کیږي. په همدې ستره پروژه کې کارګر د خوښۍ احساس کوي ځکه چې د کار زمینه ورته برابره شوې ده. از کار خود شکر راضی هستیم و از امارات اسلامی میخواهیم که همین پروژه را زیادتر بسازد و کارا را زیادتر بسازد چون جوانای کشور خودش دست به کار شود می افغانستان مهاجر نشن به کشورهای دیگه همینجا کاروبارشان شود. از تجارت خواهش مندیم که نرن در خارج
سرمایه گذاری نکنن، شرکتان جور نکنن، بیان خود افغانستان سرمایه گذاری خود در خود افغانستان کنن که تا یک چهار تا جوان مسکین بیچاره سرکار شود. ما در مدت 2 ماه میشه که دمی پروژه قالبکاری از ما خودمون کار قالبکاری از پروژه قالبکاری کار میکنیم. حدوداً از 50-60 نفر زیادتر فامید سیمتوا و کارگرای دیگه اینجا موقعیت کار میکنن. هر چی کار باشه خوب است به جوانای افغانستان، بهتر از اینکه فامید هر طرف برن. همون خوب است که دمی وطن خود یک چیز بسازه خود کفا باشه. ظرف 3 ماه میشه اینجا وظیفه اجرا میکنم. از امارات اسلامی راضی هستم، بخوایم دیگه جوانان کار مسائل چه برشون در ولایت کار خوب داشته باشن. د افغانستان اسلامي امارت له واک ته رسیدو وروسته د هیواد اقتصادي او زیربنایي سکتورونو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. د قشتېپې په څیر د کانالونو او بندونو چارې پیلول او د هیواد د لویو لارو پراخول او له سره بیا پرې کار کول. د کانونو، زراعت او ترانسپورت په برخو کې پانګوالو ته مشخصې پالیسي جوړول او اسانتیاوې رامنځته کول څو بهرني او کورني پانګوال ډاډمن شي. دا په اقتصادي ډګر کې د اسلامي امارت له مهمو لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي. د اسلامي امارت اقتصاد محوره پالیسي دا ثابتوي چې د افغانستان په کومو برخو کې پانګونه وشي او ګټه ترې پورته شي. زخمی زخمی وجودی خطر مالنا غواړي. درنو لیدونکو، دا وه د دې ونې اقتصادي پرمختګ خپرونه چې د برکي څلور لارې د هوایي پل لپاره مو ځانګړې کړې وه. الله دې وکړي چې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. کولی شئ زموږ خپرونې د ملي او ملي نیوز له خواله رسنیو څخه وڅارئ. تر بلې خپرونې د الله په امان.